السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه کولی شو چې په یو ټیبل کې اتومات شماره یا نمبر ورکو، سریال نمبر مسلسل اتومات چې په خپله راشي. مثلا موږ یو نوم لیکو یا یو بل شی لیکو او خواته شماره خپله والي. د دې لپاره لومړی افیس سوټ د اپلیکیشن اوپن کوو په موبایل کې. دا چې کله اوپن شو په دې کې ایکسل اوپن کوو. ایکسل چې کله اوپن شو دلته یو خالی ایکسل اخلو، یو خالی شیټ. دا خالی شیټ هم چې واخیسته دغه ځای کې مثلا دلته موږ لیکو شماره، ډبل کلیک کوو، شماره لیکو. شماره دا هم چې کله ولیکه دې ته به لږ رنګ ورکو، سنټر او منځ ته به یې داسې برابره کړو. دا چې کله برابره شوه نو نور دغلته مونږه کوډینګ کوو. په دې ځای کې کوډینګ څنګه کوو؟ ډبل کلیک کوو، د اف کمانډ نه کار اخلو. مثلا لیکو ایکول اف قوس سټارټ لیکو چې په دغه خانه ورته ښایو بیفور خانه is greater than 0. که دا خانه چیرته لویه وي د صفر نه نو کاما. بل فنکشن نه کارلو مکس فنکشن نه کارلو مکس. دې فنکشن نه سټارټ قوس سټارټ دلته لیکو. دلته مثلا دغه کالم ورته انتخابوو. دا د دې کالم نه موږ ته د دې سیل نه موږ ته C3 نه موږ ته C3 او قوس بند دلته ورته لیکو. دا C3 دلته یو ځل بیا انتخابوو، دا پاک شو. اوس دلته ورته لیکو ډبل کویټ جمع یو او دلته ورته په دې ځای کې ورته لیکو والیو فالس. دې ځای کې ورته لیکو که چیرته مثلا دا کالم د صفر نه لوی و نو دلته که چیرته مثلا ورته B4 د صفر نه لوی و نو مکس فنکشن شروع کوو. نو C2 څخه موږ ته یو جمع کم دسې یو جمع کوه مسلسل اتومات. او که چیرته نه و نو بیا موږ ته خالی وښایه، یعنې که د صفر نه لوی نه و بیا موږ ته خالی وښایه. نو بیا دلته ډبل کویټ ورته کوو، ډبل کویټ چې بیا موږ ته خالی وښایي او دا نور اوکې کوو. اوس که موږ په دغې ځای کې مثلا لیکو احمد نو د یو شماره به خپله ګوره اتومات راغله د یو شماره. دا داسې مونږه کش کولی هم شو ښکته، اټو فیل کوو او فیل سیریز د تیار. دا مثلا څومره چې تاسو اوږدوئ دا اوږدولی شئ. داسې دا به بیرته هغه شو غلط هغه شو دغې ځای نه دې ځای کې مونږ کوډینګ کړی. دا داسې انتخابوو، اټو فیل کوو، اټو فیل او فیل سیریز کوو داسې تر دې ځای پورې مثلا څومره چې تاسو ضرورت وي. مثلا دلته زه دویم نوم لیکمه نو دویمه شماره به خپله اخلي. احمد مثلا محمد دوه شماره خپله راغله. مثلا خان درې شماره خپله راغله. شمارې لیکلو ته موږ ضرورت نه لرو. دغه فنکشنو د اتومات شمارې د ورکولو یا د سریال نمبر د ورکولو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا به ځان سره سیف کو. یو نوم به ورته ورکو اټو نمبر
to number functions function او save by Quran سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.